د اپریل پر 25مه د اعلی حضرت شاه امان الله د مړینې شپږ کاله پوره شو. هغه پر همداسې یوه ورځ له وطنه لرې خو د وطن د خاورې په عطرو پسې زاره چاودی ومړ. د شاه امان الله په اړه ډېرې لیکنې او خبرې شوي دي، ښې او ښایي ځینې مخالف خبرې. خو دغه پاچا په معاصره زمانه کې تر هر بل واکمن د هیوادني پرمختګ، مدني اصلاحاتو او نوي ژوند ډېر بنسټونه ودان او یو داسې فصل را پیل کړ چې لا تر اوسه هم ناتمام پاتې دی. شاه امان الله غازي څوک، څه یې غوښتل او څه ور وشول؟ د غازي امان الله غاور د مخه نو لوړ د خودمختار افغانستان غږ دا لا هم د ده راپاته برکت دی. اوري ګڼ په پښتانه کې د امان غر. څو غازي امان الله خلیفه نسی، پښتانه به زوام تر مرګه پورې ژاړو. خدای راولي مشفق عبدالسلام لا به غازی امان الله به څونه خوار سم. د پاچا امان الله معاصر پښتون شاعر مولا عبدالسلام عشیزی خپل لویه برخه شاعري د اعلی حضرت شاه امان الله ستاینې او د هغه د زمانې د حالاتو بیان ته ځانګړې کړې. ښایي شاه امان الله به له استثنایي واکمنو څخه و چې په ولسونو کې یې داسې محبوبیت درلود. هغه په لنډیو، چاربیتو، سروکو، غاړو او دوپیتیو کې یاد شوی. ډېرې ارمانجنې ټیکۍ پسې ویل شوي او تر قدرت وروسته هم کلیوالو میرمنو له داریا او چمبې سره په بدلو کې یاد کړی دی. پاچا خپل ستایونکي په نامه نه پیژندل او ښایي کله چې له وطنه لرې نو خبر به هم نه و چې ولس یې لا هم په سندرو او ویر کې یادوي. دغه ځوان پاچا ولې په خلکو ګران؟ په نړۍ کې لږو واکمنو خپل ملتونه په چټکۍ او بیړه یوې نوې زمانې ته راوستلي دي. که څه هم د شاه امان الله ګڼ منتقدان د ده پر همدې بیړه او استعجال نیوکې کوي او ځینې مورخان په اصلاحاتو او بدلون راوستلو کې همدا بیړه د سقوط لامل بولی. د ده په لنډه موده واکمنۍ کې غلامي منع شو. په کابل او ولایتونو کې ګڼ ښوونځي جوړ شو. افغان ځوانان او پیغلې د زده کړو لپاره بهر واستول شو. مطبوعاتو وده وکړه. د هیوادوالو ترمنځ د مساوات د اصل رعایت قانوني شو. نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق ترلاسه کړ. لومړنی اساسي قانون جوړ شو او ورسره د ټولنیز ژوند د سمون لپاره ګڼ قوانین، نظامنامې او مقررات وټاکل شو. مالیاتي سیستم عصري شو او د جنسي مالیو ځای نقدي مالیو ونیو. نړیوال اړیکې او روابط ټینګ شول او افغانستان له انزوا څخه راووت. افغانستان ورو ورو په هغه لوري روان کړی شو چې د پردیو له احتیاجه خلاص شي او په نړۍ کې درناوی ولري. خو دا هر څه لکه یو خوب په منډه تیر شو. وطن د اړدوړ په دوړو کې ودرول شو او پاچا له خپل ګران وطنه وتلو ته اړ کړی شو. شاه امان الله او د هغه اصلاحات تکفیر شو. د هغه په وړاندې داسې وسله راپورته شوه چې تر نن پورې هیواد د مختګ په تګلوري کې په زنځیرونو تړل او سمون پال پاچا یې د متعصبینو لخوا لا هم د تکفیر په ډبرو سنګساریږي. هغه پاچا چې د خلکو په زړونو، خاطرو، ګډه حافظه او سندرو کې ستایل کیږي.
راځئ د خپلواکۍ د دغه محصل پاچا په اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو. آمدن امروز خود بسیار خوش ممنون هستم و پذیرایی که به من د افغانستان په معاصر تاریخ کې د غازی امان الله خان نوم د بدلون، خپلواکۍ او پرمختګ له مفکورې سره تړلی دی. هغه پاچا چې غوښتلې خپل هیواد له وروسته پاتې حالت څخه د پرمختګ په لور بوزي. امان الله خان د حبیب الله خان دریم زوی و. په کال 1892 کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې زیږېدلی و. د خپل پلار له وژل کېدو وروسته په 1919 کال کې واک ته ورسېد. امان الله خان په 1912 کې له سریا ترزي سره واده وکړ. امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ جګړې مشري وکړه او له بریا وروسته د افغانستان بشپړه خپلواکي اعلان کړه. دا هغه تاریخي کار و چې افغانستان د نړیوالو خپلواکو هیوادونو په قطار کې ودراوه. د ځوان پاچا مبارزه یوازې سیاسي خپلواکۍ پورې محدوده نه وه. د باور درلود چې رښتینی پرمختګ د ټولنې په بدلون کې نغښتی دی. نوموړي د تعلیم، قانون، اقتصاد او د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز اصلاحات پیل کړل. امان الله خان د عصري ښوونیز نظام بنسټ کېښود. بهر ته یې زده کوونکي ولېږل او د ښځو د زده کړو ملاتړ یې وکړ. امان الله خان د ملکې سریا په مرسته د ښځو د ازادۍ او مشارکت لپاره نوی چاپیریال رامنځته کړ چې دا هغه مهال یو لوی ټولنیز بدلون بلل کېده. په اقتصادي او اداري برخه کې امان الله خان د قوانینو اصلاحات پیل کړل. عصري حکومتداري ته یې لاره هواره کړه او هڅه یې وکړه چې افغانستان له دودیزو جوړښتونو څخه عصري دولت ته واړوي. امان الله خان د ملکی ادارو ترڅنګ نظامی برخو ته هم ځانګړې پاملرنه پیل کړه. د اردو جوړول پیل کړل. وسلې، مهمات او الوتکې یې واخیستې. خو دا بدلونونه ډېر چټک وه. د ټولنې محافظه‌کاره قشرونو او ځینو مرموزو پردیو مخالفانو د هغه د اصلاحاتو پر وړاندې غبرګون وښود. همدا دلیل دی چې د هغه دوره د ناتمامه فصل په نامه یادېږي، ځکه هغه اصلاحات او ارمانونه چې نوموړي پیل کړي وه بشپړ نشول او د تاریخ په نیمه لاره کې پاتې شول. شاه امان الله خان له 10 کلنې واکمنۍ او په هیواد کې له کورنیو جنجالونو وروسته 1929 کال کې د جنوري په 14مه له ناچارۍ افغانستان پرېښود او ایټالیا ته لاړ. د آزادۍ د اسمان لمر و غازي امان. د افغانستان په پرمختګ مین دغه پاچا په 19شپېته کال کې د اپریل په 25مه د سویس ښار په یوه روغتون کې ساه ورکړه او د ده د وصیت له مخې جنازه ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوه. روح الامین نیازی، لندن. په نننۍ فرهنګي سپړنه کې به د اعلی حضرت شاه امان الله غازي د شخصیت او زمانې د پیژندنې ترڅنګ د هغه پر اقداماتو او راپیل کړي ناتمام فصل خبرې وکړو. ولې فصل ناتمام دی؟ د پاچا عکسونه، یادونه او ارمانونه ستایل بس دي که فصل بشپړول غواړي. څنګه او څوک به دا فصل بشپړوي؟ دا پوښتنې به زموږ قدرمن میلمانه را ځواب کړي. نن را سره دي قدرمن لیکوال، څیړونکی او مؤرخ پروفیسور وقار علي شاه کاکاخیل، په پښتونخوا کې د پوهنتون استاد. قدرمن لیکوال، مؤرخ او د پوهنتون استاد ښاغلی شهسوار سنګروال، دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشي. سنګروال صاحب، راځئ له تاسو نه شروع کو. تاسو که داسې ساده شاه امان الله څنګه را پیژنئ په لنډیز سره؟ ډیره مننه لومړی تاسو ته او لیوال صاحب
او دغه ډول تاسو درانه میلمه او د تاسو د خبرونې ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. باچا امان الله له وخت نه د مخه هغه ستر اتل انسان تیر شوی چې د ده په فکر کې د ده په ذهن کې د ده په کړو کې دومره ارمانونه نغښتي وو چې غوښته یې افغانستان د نړۍ د نورو پرمختللو هیوادونو په څیر وده وکړي، پرمختګ وکړي او په هماغه هنداره کې یو پرمختللی افغانستان وګوري. په همدې ارمان باندې د کوشش کوو چې دغسې افغانستان جوړ کړي چې هغه د نړۍ سره سیال وي او دغسې افغانستان جوړ کړي لکه څنګه چې د حق دی. حق ولې دی؟ حق ځکه دی چې دغه افغانستان هغه لرغونی افغانستان د چې خپل لرغونې دبدبه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر څرګنده وه. خو له بده مرغه دغه له وخته د مخه زیږېدلی ستر باچا امان الله خان چې کوم ارمانونه د ځان سره درلودل دغه ټول ارمانونه یې له ځان سره تورو خاورو ته ویوړل. تاسو د ده د خبرو پخلی وکړ. همدغه ډول نیازي صاحب هم تقریبا د ده یادونه وکړه. زه نه غواړم چې د تاسو چې کومې څرګندونې وکړې هغو ته ورګرځم، خو هغه څه چې زه غواړم ووایم هغه دا دی چې یو څه یې چې وکړل چې موږ تاسې اوس همدلته البته په یو پرمختللې بڼه د ډلهییزو رسانیو یو تصویر ګورو، یو انځور ګورو چې تاسې ما ګورئ زه تاسو ګورم. خو ده د لومړي ځل لپاره راډیو افغانستان ته راوړه او دغه لندني کوټۍ چې ورته وایي د لومړي ځل لپاره دلته راډیو او د راډیو خپرونې پیل کړې. ولې لندني کوټۍ ورته وایي؟ دا ځکه هغه وخت چې د ملکې د ترین او یا د ملکې د زوکړې او یا بل کوم مناسبت چې په بریتانیا کې و نو د خپل زوی امیر حبیب الله خان نصر الله خان ولېږه او کله چې هلته دغه کوټې دې ولیدله نو خوښه یې سوه نو بیا یې د دې د جوړولو تکل وکړه او باچا امان الله خان همدلته راډیو پرانیسته چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې د لومړي ځل دپاره دی چې د ده د نورو نوښتونو په لړ کې یو هم راډیو و چې افغانستان ته یې راوړل. همدغه ډول که څه هم د سراج الاخبار خپرونه په داسې محل کې پیل سوه چې د ده د ځوانۍ شیبې وي او یا تنکی زلمی و چې په 1906 کې وبخي د لومړي ځل لپاره د شاهي مدرسې مدیر چې عبدالرؤف کندهاری نومېده د ده په مشرۍ باندې دا په نشراتو پیل وکړ. البته دا د ده د پلار دوله ده، خو بیا هم د په 1911 کال چې کله لومړۍ ګڼې خپرولو نه وروسته سراج الاخبار بند سو نو بیا محمود طرزي په 1911 کال باندې دا له سره ورغوله او پیل یې کړه. دلته دی چې امیر امان الله خان هم په دې سراج الاخبار کې خپل کار پیل کړ او سرای سره د خپلې مېرمنې سره هم د لومړي ځل لپاره دلته د په ګډ کار باندې پیل وکړو. خو له دې نه دمخه زه فکر کوم چې دوه تنه نور حقدار هم باید چې د ده په سیاسي شعور کې ډېره مهمه ونډه درلوده د هغې یادونه وکړم. تاسو ته معلومه دی چې موږ هغه وخت کې د حبیبي ښوونځی درلود، ادبي ښوونځی هم درلود. ولی شاهي مدرسه هغه مرکز و یا هغه بنسټ و چې ډېر مهم کسان چې په دغه ترڅ کې زه باچا امان الله خان او نور شهزادګان یادولی سم. دغه وخت کې دوه ستر شخصیتونه چې یو محمد سرور مولوي محمد سرور واصف نومیږي او بل میر محمد قاسم لغمانی نومیږي. دی وایي یا په خپله میر قاسم لغمانی وایي چې دلته په کلکته کې یوه خپرونه د حب المتین په نوم باندې خپرېدله او دا افغانستان ته یوازې دوه ګډې راتللې
چې دغه یوه ګڼه امیر ته چې امیر حبیب الله خان ته وه او دغه بله ګڼه عبدالقدوس خان ته راتله. خو د کم مشر یا کم چې په دې دربار کې کار کو هغه میرام شاه خان نومېده، میر احمد شاه خان. وی د سره ما اړیکې درلودلې. نو دغه دوه مجلې چې یوه مجله عبدالقدوس خان ته راتله، کله به چې مطالعه کړه نو دا به یې موږ ته راکوله، موږ به مطالعه کوله. او د همدغه په نتیجه کې موږ دې ته پوه شو چې یو خوځښت ته ضرورت دی، او دغه خوځښت همغه د مشروطیت خوځښت دی چې تقریبا د په 1909 کال د دې هڅه وکړه چې داسې یو بهیر ته لار هواره کړي. کله چې موږ د مشروطیت تاریخ ته ځو نو درې ډلې ګورو، چې یوه ډله په خپله دربار کې چې امیر امان الله خان هم تقریبا د دغه ډلې یو مخکښ فعال سړی دی، او ته ډېره بریده دغه د مدرسې دوه پوهانو یا دوه استادانو چې ما یې د مخه یادونه وکوله، تقریبا د دې رول په دغه مدرسه کې ډېر مهم او ټاکونکی و. د دې نه وروسته امان الله خان ورو ورو داسې یو ډګر ته راووته چې ناسته یې ولاړه د ډېرو پوهانو عالمانو سره وه، او دغه ټول حالت په د باندې تاثیر کو. او دا حالت یوازې په افغانستان کې نه و، تاسو ته معلومه دی چې د دې نه د مخه د سلطان عبدالحمید خان په وړاندې په ترکیه کې ځوانانو همدغسې یو خوځښت ته لاره هواره کړې وه. همدغه ډول په هند کې د ملي ازادي بخښونکي غورځنګ په نوم همدغسې د مشروطیت یو خوځښت پیل شوی و. په ایران کې، په مصر کې، نو دا طبعا په پاچا امان الله خان او یا په دربار کې او یا د دربار نه بیرون چې کوم خوځښت موجود و په دې باندې اغېزه وکړه. ډیره مننه سنګروال صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن پروفیسور کاکا خیل، خوشحاله یم چې تاسو دلته موږ سره یاست. باچا امان الله د ډیورند کرښې هغه اړه پښتنو افغانانو ترمنځ هم یو پیژندل شوی او محبوب شخصیت و. د هغه په زمانه کې یا د هغه د ځوانۍ او زلمیتوب مخکې له قدرت زمانه کې هغه اړه پښتانه د انګریز د ښکېلاک په وړاندې جنګېدل، او ډیره تکیه هم پر افغانستان وه. له هغه نه وروسته چې دی واک ته ورسېد او په درېګونو محاذونو کې جګړې وشوې، قبایل، پښتانه قبایل په جدي توګه له ده سره ودرېدل، او ده هم ځانګړی پام درلود. باچا خان له ده سره کتلي وو، د حکومت پر مهال لا هم ټول پښتانه د یو کور او د یو کهول خلک ګڼل کېدل. هلته د کوزنیو پښتنو ترمنځ د باچا امان الله تصویر څنګه یو تصویر دی؟ تاسو یې راته ووایئ. لیوال صاحب ډېره ډېره مننه چې یو ځل بیا مو راته مقرره کړه د خبرو اترو. سنګر صاحب تاسو مننه، او نیازي صاحب زه خو ټولو نه اول په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې د خپلو مشرانو قدر کوئ، ځکه چې پښتانه خو مړ قوم دی، خو پکې ژوندون شته دی، نښې د ژوندون پکې شته. او لکه په دې باندې زه خوشحال شوم چې امان الله خان مو د هغه په مړینه باندې یاد شو. ما د افغانستان په اوسني تاریخ کې چې کوم د ما خپله مطالعه کړې ده، نو د امان الله خان غوندې بل باچا پکې نشته، چا چې په خپل زړه کې د افغان قوم درد لرلو، او هغه لیونتوب هغه پورې ځان په خپل قوم پسې دیونه کړو، او د هغه ارمان هم دا او خواهش هم دا او په زړه پورې دا خبره نیسلې وه چې زه به افغانان د دنیا د نورو ترقي یافته قومونو سره څنګ په څنګ زغلوم. خو بس د موږ بدقسمتي وه، د هغه وخت د افغانستان بدقسمتي وه چې د قدر خپلو خلکو د قدر ونه کو. او زه خو خلکو ته کله ناکله یم چې دا د امان الله خان ازار دی چې تر اوسه پورې په دې خطه کې امن نشته. تاسو دا کومه خبره چې وکړه نو کوزه پښتنو به لکه امان الله خان ته هغه خپل باچا وي، هغه پکې دا فرق نه دی کړی چې دا د افغانستان باچا دی او موږ په هندستان کې اوسېږو، هغه به وي د موږ باچا. او هغه وخت کې دلته به خبرې کېدې کوم اصلاحات چې هلته کې را روان په خصوصي طور سره دوه قسمه خبرې،
یو تعلیمي اصلاحات او بل د ښځو تعلیم باندې چې کوم زور امان الله خان کړو نو هغه ته به د کوزه پښتنو ډېر زیات د قدر په نظر باندې کتل او هغه خو لکه هغه وخت کې پښتون رساله شروع شوې و په مې 28 کې نو د مې 28 نواله تر اپریل 1913 پورې چې کله پښتون رساله باندې پابندي ولګیدا تاسو ګورئ د نیمه نه زیات مضمونونه چې دي هغه په امان الله خان او د افغانستان په پرمختګ باندې دي او هغه اصلاحات باندې دي کوم چې امان الله خان وخت په وخت باندې افغانستان ته راوړي نو هغه وخت هغه لکه دا په سوچ کې نو چې یاره بل څوک هم راضي او بل څوک هم باچا کیږي هغه ورته د موږ باچاوي او د پښتنو د سر خیل به ګڼلو باچا خان او د هغه ملګرو نه علاوه نور پښتنو لکه د دغه زمیدار د لاهور نه بچاو کېدو مولانا ظفر علي خان اخبار هغه هم د امان الله خان اصلاحات ډېر قدر کولو هغه کوم د خریدارانو لیست تاسو وګورئ نو کله چې د امان الله خان اصلاحات او هغه باندې هغه خبرونه د شکل شروع شوې دي نو د هغه خریدار ډېر زیات دلته کې په صوبه کې سیوا شوې دي نو د خلکو ته واحده ذریعہ دا وځکه چې د فرنګي دی طرفه خو پابندې نه قسمه قسم برته خلک نه پریښو خو بیا هم د هغه خبره چې به هغه کومه نو دلته کې ورته خلکو د خوشحالي نه په ډېر فراخه دغه باندې وغښتو او اسیم تاسو وګورئ نو دا وخت یو افغانستان د هندستاني انقلابیانو کورو لکه کوم په ضد د فرنګي چې وو هغه په افغانستان خپل کور غنولو او عبید الله سندي برکت الله بوپالي دا سدانور لوی چې کوم انقلابیان دي ګورمک سنگ بابا ګورمک دا خلک ټول چې دي دای الته کې جمع شوي په افغانستان کې جمع شوي د بنارس مهندرا پرتاپ دا خلک چې نو دای ته امان الله خان یو آیډیل باچاو او د دې لپاره لکه داسې مضمونونه میا احمد شاه برستر چې دی هغه یو مضمونونو داسې خبرې پکې لیکلې وي چې ترقی افغانستان کې زړونه د مونږه د خوشحالي نه چوي نو خبره دا و چې هلته کې کوم اصلاحات کې دل پاغې د خلکو نظر او د پړه کې دا و چې را اصلاحات په مشکوزه خواته راشي عمده د فرنګي سردرد دی هغه نو غوښتل چې د افغانستان ترقی دلته خلک د دینه خبر شي نو هغه هغه کوشش کولو چې دا پښتانه دي هغه سره یو والی تپرین دي خو د امان الله خان زه بل چانه شو نيسه لکه خبره خو ورستو په کار د کړه او کله چې لکه افغانستان کې اړې غړې شروع شو د امان الله په ضد باندې نو دلته پښتنو چې سره دی وس کېدو کله به طبي مفت جوړولو کله به انجمن اصلاح لپاره دغه د چترای دی لاندې چندې به کولې الته کې تاسو ګورئ ارس چې دی د امان الله خان نتاویږي راتاویږي او کله چې امان الله خان د پستا نادر خان راځي نو رومبه خدای د کابل په فتح باندې جشن کوي په مانځو کې د انجمن کالیزه جلسه غونډه الته کې جشن وشو خو بیا چې دا پښتانه ولیدل چې نادر خان امان الله په دی باندې خپل کې ناستو نو هغه یو غندنه سوکا چې یو نفرت جوړ شو او یو قسم ته د خلکو زړونه مات کړ نو هغه ارس چې د پښتون رساله ما چې تاسو ته چې تر اپریل 1913 پورې چې تر په دې پابندي نه ولګي د بیداری پښتون رومبه تور دی دا واړو سيزونه پکې راغلي دي او دومره زیات کورې د افغانستان ته ورکړې دي چې سړی به یې چې دا خو د کابل نه دار رساله روزي د عثمان دون او د راوړندای نه درو بالکل او لکه تاسو چې اشاره وکړه کاملا هم باچا خان زما ژوند د جهاد کې او هم په نورو اسنادو کې لولو چې پښتون رساله شاه امان الله ته رسیدله او ډیره په مینه یې کتله او لدینه دومره اغیز ومانه چې هغه وخت کې افغاني نویسانو یا هغه چا چې په پښتو لیکله په سراج الاخبار او نورو اخبارونو کې هغه ته هدایت وکړ چې بشپړ چې یو د امان افغان او زین نور کې چې یو بشپړ پښتو اخبار باید خپور شي په افغانستان کې بالکل مننه تاسو ته بیرته راځو ښاغلی سنګروال که یو متفاوته پوښتنه وکړو هغه دا چې یو شمېر کلیشې د شاه امان الله په اړه جوړې شوي دي عجله یې وکړه او ځینې اصلاحات ضروري نه وو زیربنایي نه وو
او د همدغو زیربنایي د په اصطلاح د روبنایي اصلاحاتو عجلې او له ارزښتونو سره د نه احتیاط له امله یوه طلایي دوره پای ته ورسېده. قصه دا ده چې ځینې موارد داسې دي چې اوس افغانان پوهېږي چې مثلا هغه وخت کې عکس اخیستل، تذکره اخیستل کفر ګڼل کېدل، راډیو ته غوږ ایښودل کفر ګڼل کېدل، په ښاري ټرام کې تلل کفر ګڼل کېدل. اما وروسته دا د انسانانو د سهولتونو دپاره د برېښنا په شمول، د قوانینو په شمول، د اساسي قانون په شمول، د موډرنو محاکمو په شمول، خبره په دې کې ده چې موږ 100 کاله وروسته بیا په همغه باطله کړۍ کې څرخیږو. آیا تاسو په خپلو خبرو کې مو ویل چې امان الله خان خپل زمانې نه مخکې راغلی و دې ته اشاره کړه، آیا ټولنه نه وه چمتو؟ که ټولنه نه وي چمتو د ټولنپوهنې له نظره باید یو حکومت صبر وکړي چې ټولنه چمتو شي بیا د مختګو اصلاحاتو هڅې وکړي. تاسو د دغې دورې په اړه څه فکر کوئ؟ ستونزه چیرته وه؟ اصلا خبره خو داسې نه ده چې یو ټولنیز بهیر دپاره سړی داسې شي چې دومره ورته تسلیم شي لکه په یو د اوبو په یو بهیر کې چې مړ ماهی پروت وي او د اوبو بهیر د مړ ماهي برخلیک ټاکي. زما دا ټولنیز خوځښت نو باید داسې نه وي، باید یو ځای نه خو راشروع شي. امان الله خان د وخت نه د مخه دا چې په هغه وخت کې یو شمېر داسې کړۍ موجودې وي یا داسې محافظه کار موجود و. زه تاسو ته مثال په توګه وایم چې فرضاً ګوډ ملا چې به چېرته کېناستېده نو چې جګ به سو بیا به د مریدانو یا یو تعداد کسانو به ویلي چې دی چې جګېږي لاندې ورلاندې کبله شنه کېږي. نو ته فکر وکړو چې په دغسې یو ټولنه کې دغسې یو پرمختللی فکر چې باچا امان الله خان سره موجود و نو طبعا د ده په وړاندې به خنډونه رامنځته کېدل. ولې که چېرته د ټولنپوهنې له مخې او یا د سایکالوژي له مخې او یا د بېلابېلو ټولنیزو مناسباتو مخې موږ دا خبره کوو، خو دا خو یو ضرورت و چې باچا امان الله باید دا کار کړی وای او یو څوک باید وي چې دا کار وکړي او دا کار امان الله خان وکړ. یو څوک خو له بعده مرغه چې یو څوک باید را شروع کړي او یو نسل باید قرباني ورکړي. بلې ولې موږ متاسفانه چې څو نسله قرباني ورکړل بیا هم موږ بیرته همغه اولې نقطې ته راځو. 100 کاله د مخه کوم پروګرام چې د پیل کړی اوس ګوره موږ تقریبا همغه حلقه ده چې طی کوو یې کومې نقطې نه چې مزل پیل کړی، کومې نقطې نه چې باچا امان الله خان مزل پیل کړی دی. ولې د ده ډېر نږدې دوستان چې هغه ترڅ کې زه تاسو ته محمود طرزي یادولی شم. محمود طرزي د ده په وړاندې د استاد حیثیت هم درلود او خسر هم و او د ده د بهرنیو چارو وزیر هم و، خواخوږي هم ورسره لرله. هغه په خپله وایي کله چې د بهرنی سفر وکړ په بهرني سفر کې د اتاتورک یا د مصطفی کمال او یا د ترکیې د ولسمشر سره چې ولیدل او غوښتل چې هغه پروګرامونه په افغانستان کې پلي کړي ځکه هغه هم یو اسلامي ټولنه وه. خو دی وایي چې ما ورته ویلې که ته غواړې چې هغه پروګرامونه پلي کړي نو یو ډېر قوي پوځ ته ضرورت دی او دغه قوي پوځ په برخه کې بیا آرنولد فلیچر وایي چې نه تنه دی په خپل کتاب کې دې ته اشاره کوي چې نه تنه باچا امان الله خان پوځ پیاوړی نه که حتی ډېرې ورته اطمینان نه درلودله. که څه هم وروسته دا هڅه وکړه خو له بعده مرغه ډېر ناوخته سوی و. ولې موږ یوازې باید هغه کسان چې د کوروکلي خلکو یا هغه کسان چې نالوستي خلکو ضرور نه دی چې موږ یوازې همغه ملامت کړو. موږ باید د عیني واقعیتونو له مخې هغه څه ووایو چې پېښ شوي. زه تاسو ته د مثال په توګه د درباریانو خبره کوم چې په لومړي قدم کې له ده سره درباریانو ډېر خیانت وکړو. په سر کې تاسو ته محمد ولی خان دروازه یادولی شم چې دا د نایب السلطنه هم وکړله چې د بیرون سفر کو او د ډېر نږدې دوستانو څخه و. هغه وخت چې د سقاو زوی غوښته چې اخو ډب ته لاره هواره کړي
د سره لیدل او د سخاو زوی ویلي چې زما باچانه بخنه غواړم زه غواړم حکومنده بخنه غواړم چې ما تېروتنه کړې ما چې دومره غلاوې کړي په هغو پښیمانه یم ولې ده ورته ویلي چې ژوند در باندې ګران دي دا کار ونه کوي او نه یوازې په دې اکتفا وکړه حتی ټوپک یې ورته ورکړ دا خو نو د دربار سړی و دا خو لوستی سړی و نو ده ولې داسې وکړل یعنی دا ټول هغه څه و چې فیض محمد کاتب په خپل کتاب تذکرة الانقلاب په 240 مخکې کاږي وي دا یوازې محمد ولی خان نه و بلکې یو تعداد نور کسان هم و د نومونه اخلي دي هغو چې محمود سامی یادوي محمد نعیم خان یادوي سردار محمد عثمان خان یادوي د مالیې وزیر محمود خان یادوي محفوظ خان یادوي ته فکر وکړو چې د مالیې وزیر د دې د کابینې چې ډېر مهم اصل دی دا د ده په وړاندې توطیه کوي یعنی موږ هغه نالوستي خلک هغه د کورو کړي خلک چې د ټکنالوژي نه ډېر وړاندې وو زه د خپل وخت کیسه درته کوم نه پوهېږم چې په 9 سیم کې که په 10 سیم کې دغه نوې خبره پیدا شوه چې ګاګارین سپوږمۍ ته ختلی فضا ته ختلی موږ به چې دا خبرې کولې خلکو به دا کافر دی نو ته پکې رکوه اوس دغه دا خبره اوس څرګنده ده هغه وخت کې دا خبره چا کړې وای چې ته د سهار چای په افغانستان کې وخوره د غرمې ډوډۍ په دوبۍ کې وخوره او شپې په امریکا کې تېره کړه که د دغې خبرې ته یو پیشګویي کړې وای نو په تا باندې ټاپه د کفر لګېده دا خلکو دغسې وو ولې هغه څوک چې د ده په دربار کې پراته وو هغو ولې داسې وکړو د مزار شریف ته یو سفر درلود مزار شریف ته سفر درلوده د ماما زوی علي احمد خان دی یو انګریز چې شانداپیر دی هغه د ګولډ مستر ګولډ په نوم باندې دا میلمکۍ ته وایي چې زه غواړم د پاچا امان الله په وړاندې کودتا وکړو هغه داسې فکر وکړو چې دا خو دونه نږدې سړی دی پاچا امان الله خان دی چې هم د دولت چارواکی دی او هم د مور وراره دی او هم د مور یې دته خپله لور ورکړه دی څنګه دا خبره کوي فکر وکړو چې والا دا لکه چې غواړي ما نه کوم سند ترلاسه کړي نو ته فکر وکړو چې دغومره درباریانو چې د ده په وړاندې خیانت وکړو یوازې ولس ملامت نه و د دغو ټولو توطیو قرباني سو او د همدغه سړي وروستۍ خبره چې درته غواړم وی کوم لیوال صاحب هغه دا چې امان الله خان لا په قندهار کې تلی نه و چې د په ننګرهار کې د پاچاهۍ اعلان وکړو او دا هغه وخت دی چې نادر خان ورسره مارشال شاه ولی خان او محمد هاشم خان دا هم را روان شوي دي د فرانسې نه یعنې دغه ټول هغه درباریان چې د سره نازواني وکړه دا یو بله خبره درته کوم چې څه وخت چې نادر خان د هغه نه راګرځي د جبهې نه بیرته راځي نو د هغه یو سلاکار چې ظفر حسن ایبک نومیږي د خپلو خاطراتو په 190 او 190 مخکې کتلي وایي کله چې نادر خان کابل ته راورسېد باچا امان الله مخ د پخوا نه وي په چمن کې ورته ولاړ و چې دی راشي او د دې استقبال وکړي ته فکر وکړو دا دومره یو خواخوږی انسان و دونه یو مینهناک انسان و چې یو قمندان یې راځي د جبهې نه او دی ورته په ساعتونو منتظر دی چې کله راشي دی په غېږ کې نیسي یعنې د ده کومه خواخوږي چې د دې درباریانو سره موجوده همدغه محمد ولی خان چې کله هغه کېده دا محکمه کېده د هغه ځای نه ویلي چې زه یې ده تضمین کوم دا ډېر ښه سړی دی ګوره د ده نیت داسې و ولې د درباریانو نیت داسې و یعنې د تاسې د خبرې پخلی کومه چې یوازې دا نه چې عام ولس ته دغه ډول خلک هغه کېدل د د دربار نور ډېر کسان تاسې ته زه سردار عثمان خان یادوی سم یو تعداد نور چارواکي درته یادوی سم چې دغه وخت کې د نور المشایخ په هغه کې و په دیره اسماعیل خان کې و او په دیره اسماعیل خان کې د شینوارو کې چې کوم خوځښت روان و یا کوم اړدون روان و د دې لپاره چې هغه او یو شمېر انګریزان چې فرضاً تاسې ته هغه یادولی سمه ده چې ده ته هغه ویلې لارنس د ده سره یې ولیدل د امان الله خان په وړاندې توطیه کوله دغه درباریان تلل د هغه سره یې په هغه کې لیدل په ډیره اسماعیل خان کې لیدل
نو دا درباریان بله. او دا ټول دغه چارواکي دغه ټول د دې لامل شو چې باچا امان الله خان دې ته اړ کړ چې بالاخره دغه ټول پروګرامونه نه تیر شي وطن پرېږدي او لاړ شي. بله مننه قدرمن سنگروال صاحب. ښاغلی پروفیسور کاکاخیل سنگروال صاحب هم ورته اشاره وکړې، یو شمېر محققان داسې انګیري چې ګواکې د شاه امان الله په سقوط کې به د انګریزانو یا بهرنی لاس نه و. حال دا چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دا وخت افغانستان د هند د خپلواکي غوښتونکو یو پناه ځای و. له بلې خوا نه هغه وخت چې عثماني امپراتوري نوره سقوط شوې وه، د مسلمانانو سترګې افغانستان ته وي، امانی حکومت ته وي، د خلافت د احیا دپاره. او بل موږ د باچا خان په یادښتونو کې لیکو چې وینو چې د هند ټولو مسلمانانو یوه لویه تکیه نوي خپلواک شوي افغانستان ته وه. آیا دغه کافي نه دي چې له ترکیې نه رانیولې تر منځني ختیځه پورې بیا د هند تر مسلمانانو پورې دغه ځوان حکومت ته تمې او هیلې تړاو د انګریز وویروي ود ډار کې کافي اندازه باندې او هغه د بیا په توطئې او دسیسې لاس پورې کې چې امانی حکومت واکمن پاتې نشي، کمزوری شي او له پښو وغورځېږي. تاسو په هغو تاریخونو کې چې کتلي دي د سیمې او منطقې، تاسو څه موندلي؟ لیوال صاحب داسې ده چې هغه وخت کې امان الله خان په دې خطه کې د برابرۍ بل څوک نه. مصطفی کمال اتاتورک چې دی کله د اتاتورک شوی لانو مصطفی کمال او هغه د اروپאי د فوجونو خلاف په محاذ جنگ باندې جګړه کولې. رضا خان سالار چې د ایران د رضا شاه پهلوي پلار او خو د انګریزانو کوخ ملګری هغه خو د پان اسلامیزم د بارا چا زکم نه منلو چې بل شیعاګان دغه هغه خو اډو چا په دې لړ کې اچول نه. هغه وخت تاسو په دې غونډه نړۍ کې وګورئ بخارا امیر چې دی سید عالم جان هغه د بخارا اخیری چې کوم ډیفنس کیږي څوک چې نور د خپل خلکو تخدیدي د بالشویکو خلاف چې جدیدین به ورته وي د هغه په ضد چې څوک جنگيږي هغه د افغانستان هغه 200 کسان دي چې کوم ورته د استوریو. نو یو خوا ابراهیم بیگ او الته کې کوم باسمچي موومېنټ ته د هغه سره هم د امان الله خان اړیکې وی چې په لینن ته تدریس زلو ویل شو ځکه لینن خو د امان الله خان ډېر عزت کولو او لومبي چې درې کوم ملکونو د افغانستان ازادي تسلیم کړی دا لومبي روس او بیا ورپسې ترکیه شو بیا ورپسې جرمني شو. نو بیا هغه ته نه داسې نړۍ غوندي ګیلا راستولي د ورته یاره د ابراهیم بیگ د دې خلکو خلاف لکه د انقلاب په ضد باندې جنگيږي او تاسو مرسته مکوئ. په مزار شریف کې داسې بغاوت غونډه د امان الله خان په ضد باندې کمیونستانو یو ګروپ وکړو په هغه باندې هم امان الله خان سره بداوي شو بیا وی چیرې په ځټیک چې دغه تاسو یې ځکه ځان ته نور ګان جوړول نو غوښتو پدې ځکه نو هغه وخت کې پان اسلامزم په نوم باندې د هندستان د مسلمانانو سره مرسته بیا د دې خطه کې د سنټرل ایشیا وسطي ایشیا د څومره مسلمانانو ملکونه چې دي هغه سره رابطه اوس خلک خدای چې انور پاشا چې دی هغه چې کله راتلو نو هغه هم د امان الله خان سره کومه سره دی هغه داسې ثبوت نشته چې هغه ته زویا لکه کتاب کې به داسې لوستي دي خو مستند ثبوت را سره نشته چې انور پاشا چې کوم دی هغه هم چې کله دلته رالو ابراهیم بیگ ته سره ملاو شو د باس بچیانو مشر شو هغه هم یې د امان الله خان سره اړیکې لرلې. نو د امان الله خان هغه کوم ایمیج چې د کوم دغه چې هغه د پان اسلامزم په نوم باندې او خپل خو د انګریزانو سره چا ټکر خو بل چانه شو واله عمدته نه د آزادۍ جنگ غشته دی د افغانستان آزادۍ جنگ د ګټلې دی. نو انګریزانو چرته د منلو د درسلور خبرې وی یو هغه د خپل 1919 اگست کې کوم افغانستان د استقلال جګړه او افغانستان ته آزادي واغښته هغه کې انګریزانو هغه بیزتی خپل غنله هغه نشوي رولې نه دی راکړی. یو بل دا چې امان الله خان د کوزه پښتنو لپاره آیډیل بچاو هغه هم په فرنګیانو باندې خنه لګیدو. دریم دا چې پان اسلامزم په نوم باندې په دې خطه کې هغه چې کوم کارونه کوم دغه کول نو هغه هم په دای باندې خنه لګیدل. نو د خو د لومبای ورستواله تر اخره پورې
امان الله خان د زغمل نه دی او دا څنګه سه هم اشاره کوم کا امان الله خان خو لکه زغپل په اکسفورد کې جوړ نو د په 23 د مارچ 1928 کله بارینی ټریپ باندې چې دیتلیو نو انګلند تم ته نه نو په 23 مارچ 1928 باندې د جمعې ورځ وا د اکسفورد ته راغلی دی نو البته کې هغه کوم یو لوی غلۍ چې دا چې براډ سټریټ نومیږي او د بیلیل کالج ته شروع کیږي نو البته کې د امان الله خان او د سوریا هغه تصویرونه وته چې بهر سار لایبرری ته تلم نو البته بودریدم او ما په دې ځای ته کتل چې خاطا په افغانستان کې د انقلاب تار وسره ځکه چې کوم د امان الله په ځد ځکه چې کوم تصویرونه چې دغه وته دي د سوریا بي بي سره هغه کې هغه سکاټ کولې دي او د سوټه چولې دي هم هغه تصویرونه د لارنس اف اریبیا په ذریعہ باندې د اول میران شاه کې او نه همیشته د میران شاه کې تیری کړی دي هغه نه همیشته کې د پښتنو په دې سیمه د پښتنو پر ملک باندې ګرځیدل دي او په زرګا تصویرونه هغه تصویرونه کوم چې په اکسفورد کې اخیستل شوی دي هغه تقسیم کړی دي ور سره دا ویناګانې کې دي چې پښتنو د تاسو هغه غیرت څه شو تاسو دومره به غیرت شوي چې تاسو ملکه چې دا غلوسه ګرځي دا د لګیا دا او باچا چې دی نو هغه باندې کوم الزامونه چې دی لګول شو چې هغه شراب سکي د خنزیر غوښه خوري او پوپ سره د ملاقات شوی و چې هغه کنورټ شوی دی عیسائی شوی دی نو هغه خبره چې د کوم فارن ټریپ نه دی امان الله خان په ضد باندې استعمالول شو او دا ډېر عجیبه خبره ده چې ټیک ته د سکاوز وی خو الته کې په کویدامان کې خپل لانجه مانجه کولې او څنګه چې څنګه سه وې هغه کوم کتاب چې لیکل دی دغه په نوم باندې چاپ شوی دی په انګریزي کې ترجمه او برټش د ایم آی والے چې د انټيليجنس ایجنسی نو کړی دی د سټوري اف مای لایف ایز ا برګنټ کینګ دا د کتاب نوم دی او اتر نوم په 50 کا دی خو هغه یې چې خپل لیکل نشم کوله د مالک چې کومو هغه دا کتاب لیکل دی بهرحال هغه ذکر کوي او هغه پورا واقعیت لګي چې چا سره دی هغه رابطه وي او چا هغه ته لارې شېلې دي چې په دې لار راشه په دې لار راشه ارک تراشه دې تراشه وسره دلته پرته دا ټول د امان الله خان د بیوروکراسي سره دا ټول د امان الله خان د دلبارې دا ټول هغه سره ناستو نو یو خلارن صاحب بیا چې د هغه تر پښتنو په وطن کې ګرځي او زی سپین خدای را د فرنګي سپینې جامې چولې وي سپینې ګیره پرچی وا او سپین اسمان دي سورو نو دته سپین مولا وي نو سپین مولا چې چرته لاړو چې دا مضبوط ملک یا مضبوط دغه وکړو چې را دي هغه کړو په او په سبب ورته وي چې یاره ما بیګه خوب لیدل تا د ما ډېر خدمت کړې ده تا ته د ما پیر انعام راوړی دی هغه انعام بسو پینډزي ټوپکې وي او هغه وخت سره جرمني ټوپکې وي خدای غشتي په ډېر لوی تعداد او په پښتنو ملک کې تقسیم کړي وي او یا ور سره دغه اشرفي وي نو ارسړي به دا ارمان کولو چې خدای دې وکړي چې د سپین مولا شپه د ما سره شي ځکه چې دومره غټ انعام راکړي د سپین مولا انعام نور د پاره نه ورکولو هم د امان الله په ځدې د خلک تیارولو د کې ټوپکې تقسیم کړي د کې پیسې تقسیم کړي دا نو یو خو هغه لګیاو او بل خو مولایان په پیسو واغشتو لکه شور بازار مولا چې دی د رابطه وی ورسره او د مشر رور رابطه وی او د کشر رور متعلق دا پروپاګاندا خورا شو چې هغه پتو په لوزول دي ایسه پتو په نو لوزول ژوند دی او هغه وخت سره د مخه راخوا شو او بل دا قسم ته پروپاګاندا ورپسې مشهور شوی چې کله چې مولا شور بازار مولا لاړو دغه سره حضرت صاحب لاړو د امان الله خان سره ملاقات کولو نو دغه په لاس کې د زرو تسبو والا تسبیح د زرو دانو والا نو امان الله خان ورته په خندا باندې و چې دا څه دي اوښ په سره دی بکې نو دا ټول هغه پروپاګاندا وی چې مذهبي پروپاګاندا ورپسې کولې د خلک دغه کو او نور کې خادي چې نکو تعلیم خو ظاهر ده هغه چي والی هغه چې کله مصطفی کمال اتاتورک سره ملاو شو نو هغه ورته ویلو چې ماته نصیحت وکړه او ماته هغه چلو چې را ترک څنګه ترقی وکړه نو هغه ورته وی چې ارس چې کې اصلاحات چې کې لکه څنګه سره چې وی چې مضبوط فوج د وفادار فوج د پکار دی او تعلیم او نور او دا به الګ کیږي چې تبه د خلک اول دي ته تیارې تبه د خلک ذهني تور سره تیارې د انقلاب به ال راځي د بدلون به ال راځي امان الله خان خبره خو واورې خو هغه وی چې دا کوم رنګ چې ماته اتاتورک وینو کله په دې دغه دا وصل کاله غواړي او ما سره خو دومره وخت نشته رسل کاله خو ما سره نشته هغه د ارس زر زګه کول غوښتو چې هغه وی چې زه د افغانیان ز افغانستان د ترقی یافته قومونو سره څنګه پسنګ بوتل خوانو هغه ودا چې وادي بچا خان چې ور سره کله د چې کله تلو ایگزایل ته اټلی ته چې کله تلو نو اول د چمن کې سوریا چې دا هغه پګېډا وا
هغه ماشوم او شو هغه پس ته د بدرې مېشته د دلته هند کې تیری کړی دی د وجه نه دي بیا کله چې د بمبئی ته تللی دی نو تاج هوټل کې نو عبدالهادي خان دی ورسره نو باچا خان تللی دی ولته ورسره ملاقات کړی دی نو هغه پښتون رساله کې هغه د ملاقات پوره رودات چې دی هغه راغلی دی نو هغه ورته باچا خان بیا دا ویلي دي چې یاره ته ولې د خلکو نه ولې خپای نو هغه ورته امان الله خان ورته خبره کړې ده چې ما په شپه ورځ دومره خدمت کړې دی د کوم اتلس غنټې ما د خلکو ته ورکړې دي ما خپل بچیر کړې دي ما خپل خدای راکړي وا ځکه چې ما وی چې زه د افغانانو د افغانستان پرمختګ غواړم وخنه او دې خلکو ز کافر کما چا وی چې عیسائی دی چا وی قادیانی شو وی باچا خان ته وی چې ما یو کس ته پوسو چې دا قادیانی سي هغه وی سه بنور خو نه پوهیږم خدا ډېر پات سړی نو چې دا خلکو سره به سر دې خلکو د خواله کوي اساس خدمت کوم هغه زړه چاو دی د افغانستان نه تللی دی او لکه هغه خپل پښتونولي دومره وا انا دومره وا چې د چې کله اټلی ته لاړ دی نو باچا ته سوي دي دا یو انټرویو چاپ شوی و باچا ته دا ویلي دي چې هغه ورته وی چې را ته مونږه څه پیسې درکو صدقه درکو هغه دوره کوي چې ته ماروري ورولي در سره کو دا ورته وی چې نه مې پیسې پکار دي نه مې نور مراد پکار دي لکه غوندې ځکه راکا چې پکې کار کې لکول شم هغه ورته چې ته خوشاله وي ته و د ښکاله شاهزاده پاتې شوی نو ته څنګه بیا باچا وي نو ته څنګه په خپل لاس باندې ته ورته چې ولې په ما باندې څه چلته نو هغه یو کل یو وړاندې ټوکړه زبکا او کوردا دای ورنو وښتو دای ورکو هغه کې خپل سبزی کړل خپل به الوغان کړل او خپل به لکه خزه به خپل کټای روټای کوله بچو د پاره د پاره هغه خو یو ډېر غیرتی سړی او هغه لاس چاته نه دی کړی وو د ښکاله شاهزاده پروفیسور صاحب تاسو ته بیرته راځو بالکل خو چاته تاسو نه دی بیرته راځو دا تاسو د دغه خبرو مطابق ماته یو بل پوښتنه پیدا شو سنگروال صاحب پروفیسور صاحب ډیر جالب خبرو ته اشاره وکړه لږه جملې ناغه توطئه چې په اکسفورد نه جوړې شوې او ډیر مشهوري دي په ملکه سوریا پسې د پاپ سره د ملاقات په نامه باندې د بيدینه کېدو او نورو مسایلو حال دا چې د یو متشرع پاچاو او په خپل سفرونو کې په تیره په قندهار ته هغه سفر کې چې د خپل گزارش لیکلای دی په کې موږ ګورو چې د قانونمند حکومت په جوړولو کې د په شریعت او په اسلام باندې څومره تاکید کوي خبره په دې کې دا چې هغه خدا سي وشول موږ څه پاندخلو سنگروال صاحب اصلي پوښتنه ده اوس خو نه اعلی حضرت امان الله شاه شته نه غ زمانه ده زموږ او تاسو د بحث اساسي مسله او اساسي هدف دا دی چې څه پاندخلو له دغه ټولو تکفیرونو نه له دغه ټولو دسیسونو د افغانستان د پرمختګ د مخنیوي نه چې اختلاقي پروسه ده اوس هم په مغه حلقه کې څه پاند باید واخلو بلې د تاریخ اساسي مسله هم دا ده کله چې موږ د تاریخ پاڼو ته ځو تاریخ په همدې معنا چې موږ چې د تیرو نسلونو په کړو قضاوت کوو راتلونکی نسل حق لري چې زموږ په کړو قضاوت وکړي خو دغه د راتلونکي نسل قضاوت خو په همدې معنا دی چې هغه په تیر کې چې چا څه کړي او د یو هیواد د ودې پرمختګ لپاره کومه نتیجه نه ده ورکړې نو هغه خپل لار بدلی او داسې یو لار د ځان لپاره غوره کوي چې هغه د هیواد د ودې او پرمختګ مسله وي ولې له بده مرغه موږ له تاریخ نه ډېره زده کړه نه ده کړې فرضاً که زه د تاسو دې خبرې ته راوګرځم چې د قانون خبره دې وکړه بلې دی چې هند ته ځي او د هند په بېلابېلو سټیجونو کې د خبرې کوي د افغانستان په حالاتو د سیمې په حالاتو د استعمار په حالاتو باندې یو خبر همدا کوي چې ما یو قانونمند حکومت درلود ما هلته قانون جوړ کړ او قانون په هغه وخت کې عادي خبره نه و قانون په هغه وخت کې د ټولنې یو ډیره پرمختللې نښه وه او دا هغه نښه په افغانستان دپاره راوړه فرضاً یو بله خبره چې تاسو د مخه ورته اشاره درلوده هغه ماته ډیره مهمه ځکه وه چې د کوشش کو دا د کنفدریشن مسله د لپاره ډیره مهمه وه هغه د دې لپاره چې
ترکیه هغه پخوانی اسلامي دبدبه له لاسه ورکړې وه د غوښته چې همدغه کنفدریشن د مسلمانانو په دې سیمه کې ولري. فرضاً دغه د هند انتقالي حکومت چې د په افغانستان کې البته جوړ شوی خو په 1914 کې و، خو د په وخت کې ډېره وده وکړه، ډېر پرمختګ یې وکړ، ډېر حق ورته قانع شو. ولې د افغانستان په شمال کې له بده مرغه ځینې دوستان داسې فکر کوي چې دی د شوروي پلوی سړی و. دا ډېره ښکروره له دروغو ډکه خبره ده. د کلم د شوروي سړی نه و، د هغه څوک و چې ابراهیم بیګ تقریبا د 80,000 کورنیو سره د هیواد شمال ته راغی، له بادغیس نه یې نیولې تر تخاره پورې د ټولو کورنیو ته ځمکې ورکړې. همدغه ډول محمد امین بیګ یو بل څوک و، د هغه سره تقریبا په لسګونو زره کورنۍ راغلي او په درقد کې دته تقریبا 400 افغان عسکر ورته ورکړل او ورته وویل چې دا تا په خدمت کې. همدغه ډول د بخارا پاچا چې میرعالم بیګ نومېده، میرعالم بیګ ته هم دغسې امکانات برابر کړ. ولې له بده مرغه یو شمېر انسانان اوس دا خبره کوي، وایي چې نه میرعالم بیګ باندې خو ده بندیز ولګو چې ته د شورویانو په ضد باندې مه جګېږه. دغه بیخي دروغ دی. د میرعالم بیګ ته وویلې چې ته دلته مطمئن اوسه، ته کولی شي د خپله خاوره د شورویانو په وړاندې ازاده کړي. ولې دا خبره دوستانو یې راکړې دی چې هغه وخت کې روسانو په یا شورویانو په منځنۍ اسیا برید وکړ، ده ویلې چې بدون چای جنګ نه میشه. دا خبره ده پسې جوړه شوې. نو په هغه اساس باندې امیر امان الله خان په دې برخه کې چې څوک خبرې کوي، تاسې پوهېږئ چې په لومړي سر کې چې کله دی واک ته ورسېده، د شوروي چارواکو دا منلې وه چې هغه به د پنجده به بېرته دته ورکړل کېږي. او اقاقو په نوم باندې یو محقق دی، هغه یو کتاب لیکلی دی، ویلې چې دی په دې نتیجه رسېدلي وو. خو کله چې ستالین ولیدل، یا کله فرضاً په برټش لایبراري کې ما یو کتاب لوسته، د هغه په نامه باندې یو کتاب دی، دا نوم به مې رایاد شي. په دغه کتاب کې ښکاره وایي چې امان الله خان دغومره د شوروي په ضد باندې د منځنۍ اسیا ځوانان یو موټی کړل چې حتی هغو په یو پوسته باندې د افغانستان په یو پوسته باندې برید وکړ او ډېر اسناد یې لوټ کړل. یعنې امان الله خان هغه خوا نه چې څوک راغلي دي او یا د هند نه څوک راغلي، دا همیشه د هغو سره کومک کړی دی. حتی محمد نادر خان او بل د عدلیې وزیر چې محمد ابراهیم خان نومېده، دا یې شمال ته ولېږه او د دې دپاره یې شمال ته ولېږه چې د هغو سره مرسته وکړي. دغه ټول ارمان د امان الله خان د دې دپاره و چې ده غوښته چې په دې سیمه کې اسلامي دبدبه بیا له سره ورغوي. هغه دبدبه چې اسلام په نړیوال ډګر کې لاسه ورکړې وه، ده کوشش کوو چې د هند ازادي بخښونکی او د منځنۍ اسیا ازادي بخښونکی غورځنګ دلته یو موټی کړي او بالاخره د داسې یو پیاوړي مضبوطه اسلامي حکومت بنسټ کېږدي چې بیا څوک اسلام ته سپکاوی ونه کوي. ولې له بده مرغه د موږ ټولنه دغسې وه چې د ده قدر مو ونه سو کولی. هغه زده کړه چې باید موږ له تاریخه کړې وای هم نه سوه کولی. لکه تاسې چې پوښتنه کوله که فرضاً موږ د تاریخ نه دغه زده کړه کړې وای په 1809 ډېره مننه سنګروال صاحب. زموږ د پروګرام وخت پای ته ورسید. قدرمن سنګروال صاحب، ما یو بله پوښتنه درلودله د ملي فکر او د ملت پالنې د شعور په اړه چې له پروفیسور صاحب نه هم کړې وای. وخت پاتې نه شو، له تاسو نه بښنه غواړم. زموږ د خپرونې وخت پای ته ورسید. ستاسو دواړو قدرمنو میلمنو، پروفیسور کاکا خیل صاحب او قدرمن سنګروال صاحب، ستاسو له حضور نه مننه. قدرمنو لیدونکو، ستاسو له حضور نه هم مننه. زموږ خپرونه همدومره وه. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په خدای سپارم.